د یوې پیغلې سره په زوره زنا کول او آخر کې څه انجام و. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. د پوهنتون محصل وم. دا هلک یو داسې کیسه کوي چې تاسو به په حقیقت پوه شئ او هیڅکله به داسې کار نه کوئ، ځکه د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. د پوهنتون محصل وم. دلته په پوهنتون کې د ډېرو ځوانانو له پیغلو محصلینو سره زه ناروا اړیکې درلودې. یو ځل زه هم له دې یوې پیغلې سره اشنا شوم او له دې نجلۍ سره مې خبر ان تر ناروا اړیکو ورسېده. څه موده پس حامله شوه. نجلۍ کور خبر شو. د نجلۍ کور خبر شو. نجلۍ زه لاسته ورکړم. ورور یې راپسې راغی او د وهلو برید یې راباندې وکړ. ما ورته وویل ورک شه د اوسه، زه دې خور نه پېژنم. ورشه ویې پوښته چې له چا حامله یا بارداره شوې ده. دا چې پر ما یې کوم ثبوت نه درلود نو زه یې پرېښودم. ډېر وخت تېر شو او ما دا کیسه بالکل هېره کړه. یوه ورځ چې کله کور ته راغلم ګورم چې مور مې بېهوښه پرته ده. ژر مې ورته خوله کې اوبه او وڅڅولې او پر مخ مې ورته اوبه وشیندلې او راپاڅېدله، خو چې کله یې زه ولیدلم بیا یې بېهوښه شوه او وارخطا غږونه پرې وکړل. مورې څه کیسه ده؟ مور مې بیا په هوښ شوه او یوازې دا خبره یې وکړه خور دې بیا بېهوښه شوه او په وارخطا مې وپوښتنه وکړه په خور مې څه شوي؟ په خور مې څه شوي؟ همدا خبره مې تکراروله او د مور د لاس ورغوی مې ورمخه یا ورسولاوه. یو ځل بیا په هوښ راغله او په چیغو یې راته وویل خور دې د ګاونډي له زویه حامله شوې ده. د دې خبرې په اورېدو داسې شوم لکه چا چې پر سر ګذار راکړی. په سترګو کې مې تیاره شوه راغله او لکه لیونۍ د ګاونډي د کور پر لورې په منډو شوم. د ګاونډي زوی مې په وموند نو د هغه د بېعزتۍ یا د خپلې د خور د بېعزتۍ مې ورته وویل. غوښتل مې چې په وهلو یې پیل وکړم، خو هغه یوه خبره راته وکړه چې زه یې پر ځای وچ ودرولم، لکه چې په ما یې په مغزو کې چې پر چټک وار کړی وي او ګنګ شوم. پوهېږي څه یې راته یې وویل ځه ورک شه خور دې زه نه پېژنم. پوښتنه ترې وکړه چې له چا څخه حامله شوې. هماغه خبره مې واورېده چې څو کاله وړاندې ما د یو پوهنتون محصلې ورور د خور تا کړې وه یا د خور ورور تا کړې وه. مشران وایي چې څه کارې هغه به ریبې. زموږ دا ملګري په خپل داستان کې وړاندې وایي له دې پیښې وروسته مې د ژوند خوند او مزه ولاړه. په مشکلاتو اخته شوم او له شرمه ټولو خپلوانو ته سرکوزی شوم. څه وخت پس مې واده وکړ. د واده په لومړۍ شپه مې ولیدل چې ښځې مې په وار له مخې زنا کړې ده. نږدې و له ډېرې غوسې یې ووژنم، خو د مېرمنې دې خبرې غلی کړم چې راته یې وویل ته زما پرده وکړه، الله جل جلاله به ستا پرده وکړي. زه هم پوهېدم چې الله جل جلاله سره زما د اعمالو په تله حساب کوي. پوهېدم هغه محصله چې ما یې بېعزتي لوټلې وه نن د کوم بل زناکار ځوان مېرمن ده. له همدې مېرمنې سره مې د واده 2 کاله وروسته الله جل جلاله ښکلې لور راکړه. لور مې راته 8 کلنه نه وه چې د یو ورځ په چغو راغله. پوښتنه مې ترې وکړه ولې ژاړې؟ ځواب یې راکړ د ساختمان مزدور ورباندې تېری کړی دی. ګران دوستانو مه وایئ چې دا ګناه خو هر چا کړې ده، خو داسې څه یې نه دي لیدلي چې په ډېرو خلکو دا هر څه تېر شوي خو ویلي نه دي. دا چې دغه ناروا یا دغه ناوړه عمل زنا زموږ په ټولنه کې مخ پر زیاتېدو ده، نو دا کیسه په یو تریخ حقیقت او عبرت په خاطر نشر کړئ. او تاسو هم زه تاسو ته یو خبره کوم چې هېڅکله هم د بل چا عزت ته په بده سترګه مه ګورئ، ځکه که د بل چا عزت ته په بده سترګه وګورئ نو ستا عزت ته به هم بل څوک په بده سترګه ګوري. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه خلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.